السلام علیکم ملګرو. زه یم تیمور جان او یو ښکلی غزل به تاسو سره شریک کوم. ډېره مننه وکوم. الله مو خوشحال لره آباد اوسئ. د کانټ په فلسفه باندې مې لګیا وم لغونتې د هغه پیور ریزنس باندې ډېرې خبرې وې. نو اصل خبره دا ده چې د فلسفې په حسن کې د فلسفې په تخیل کې حسن ډېر زیات دی، خو هغه حسن چې بیا افادې سره انسان تړي نو هغه عمره نه دی. نو په دغه باندې یو څو خبرې مې لیکلي دي. مننه مو کوم تاسو سره شریکوم. الله مو خوشحال لره. خبره زړه کې مې ساده څومره ده، 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 د ګل د حسن نفا د څومره ده، د ګل د حسن نفا د څومره ده، د زړه دنیا به مې روښانه شي خو، 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 کولاو د سترګو مې پرده څومره ده، کولاو د سترګو مې پرده څومره ده، خبره زړه کې مې ساده څومره ده، خبره زړه کې مې ساده څومره ده، دا ګل د حسن افاده څومره ده، د خیال وجود پسې له عمره ګرځم، 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 د زړه په کور کې مې ماده څومره ده، د زړه په کور کې مې ماده څومره ده، خبره زړه کې مې ساده څومره ده، خبره زړه کې مې ساده څومره ده، د ګل د حسن افاده څومره ده، زما خوبونه د جانان نصیب شو، 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 د فراق شپه په ما اوږده څومره ده، د فراق شپه د فراق شپه په ما اوږده څومره ده، خبره زړه کې مې ساده څومره ده، خبره زړه کې مې ساده څومره ده، د ګل د حسن افاده څومره ده، د زړه له سوزه اوښکې ډکې سترګې، د زړه له سوزه اوښکې ډکې سترګې، د زړه له سوزه اوښکې ډکې سترګې، د زړه د ځمکه د زړه د ځمکه مې تاوده څومره ده، د زړه د ځمکه د زړه د ځمکه مې تاوده څومره ده، د زړه د ځمکه مې تاوده څومره ده، خبره زړه کې مې ساده څومره ده، د ګل د حسن افاده څومره ده، انسان په علم لوی جهان موندلی، انسان په علم انسان په علم لوی جهان موندلی، 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 د عقل څانګه
د عقل څانګه یې لونده څومره ده د عقل څانګه د عقل څانګه یې لونده څومره ده خبره زړه کې مې ساده څومره ده خبره زړه کې مې ساده څومره ده د ګل د حسن افاده څومره ده اوږدو خیالونو ته وجود ورکوي 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 تیمور جنکي د سجده څومره ده تیمور جنکي د سجده څومره ده خبره زړه کې مې ساده څومره ده د ګل د حسن افاده څومره ده ډېره مننه کوم ډېرو ملګرو دا خاص کړی چې لږ لیکل اسان کوئ نو کوشش کوم اسان لیکو کوم او ستاسو تر مخې راوړم نو چې څومره هم زه کار کوم په فلسفه باندې لګیا یم کار کوم او کوشش کوم چې څومره هم اسان خیالات د ستاسو په وړاندې کړم نو الله مو راته خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله په امان